د ځمکې مالکان دي او د ځمکو سالم مدیریت باید پر هغه د پانګونې او د انکشافي پروژو د تطبیق زمینه برابره کړي څو د ملي پانګې په توګه د ځمکې ګټه ټولو خلکو ته ورسیږي. د ځمکې د غوره مدیریت لپاره د دولتي ځمکو په اړه بشپړو معلوماتو ته لاسرسی یو اړتیا ده. دغه معلومات اوسمهال د افغانستان د ځمکو اداره کې د ځمکو بانک په نوم په یو الکترونیکي سیستم کې د ذخیره کېدو په حال کې دي. دغه اقدام د لا زیاتې ځمکې د غصب د مخنیوي او په غوره ډول د انکشافي پروګرامونو د عملي کېدو لامل ګرځي څو د پانګونې په جلبولو سره ملي عواید زیات شي او خلکو ته کاري زمینه برابره شي. د ځمکو قیمتي ښودل یو بل پروګرام دی چې د هغه له لارې د ځمکو په عوایدو کې د فساد مخه نیول کیږي او پانګوال له ځمکو ګټې اخیستنې ته هڅوي. د ځمکو د قیمت معلومات له وکیل، د لارښوونو له دفترونو او د سیمې له اوسیدونکو راټولیږي او له هغه وروسته چې تثبیت شول د انټرنیټ له لارې د لاسرسي وړ ګرځي. د ملي پانګې په توګه دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته په اجاره ورکول کیږي. اوس مهال 22 کسان له دې لارې د کار خاوندان دي. همداراز له 1200 جریبو زیاته ځمکه د صنعتکارانو په واک کې ده. اوس له ځمکو د اغیزناکې استفادې له امله له پخوا ډېر هیلهمن یو. پر هغه د زیربنایي او عامه ګټو پروژې تطبیقېږي او خلک د پانګونې لپاره د ځمکو له ستونزې سره نه مخ کیږي.